عبدالله له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د دوشنبې په ورځ په یو رسمي سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسید. د دې سفر په لومړي پړاو کې ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي. ټاکل شوې ده چې ډاکټر عبدالله د پاکستان له ولسمشر، لومړي وزیر د مشرانو ولسي جرګې مشرانو، بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو سیاستوالو سره وګوري. ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته تر روانېدو مخکې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا لیدنه به د دواړو لورو په دوحه کې د افغان صلح په خبرو خپلمنځي اړیکو په هکله د نظري تبادلې ته ښه چانس برابر کړي. هیله من یم چې دا لیدنه به په ټولو برخو په تېره افغانستان کې د تلپاتې او باعزته سولې راوستلو لپاره د نږدې همکارۍ نوی څپرکی پرانیزي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو مقدماتي ناستې روانې دي، خو اصلي خبرې لا نه دي پیل شوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکل شوې یوه مقاله کې ویلي دا خبرې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو لوی فرصت دی او باید کې لوري ورنه لاس په سر شي. د عبدالله د دې سفر اهمیت: د پاکستان په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر مهم بولي. نوموړي په دې اړه BBC ته وویل عمران خان تېره جمعه له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې درلودې او د خپلې همکارۍ ډاډ یې ورکړ. دا یې هم وویل چې د عبدالله سفر ته سترګې په لار دی. د نوموړي په خبره پاکستان د افغانانو خپلمنځي خبرو کې ډېره اسانتیا برابرولی شي. امریکا سره یې هم مرسته وکړه چې د طالبانو او امریکا تړون وشو. نښې داسې دي چې د خبرو کې هم مرسته وکړي. اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان وایي عبدالله پر پاکستانی چارواکو سربیره له مذهبي مشرانو سره هم ګوري. دلته د پاکستان یوه حکومتي اسلامي نظریاتي شورا ده چې پاکستان حکومت ته مذهبي مشورې ورکوي. د هغې له مشر سره عبدالله ګوري. نوموړی وایي ښاغلی عبدالله د مدرسو له هغو مذهبي مشرانو سره هم ناست لري چې پخوا یې القاعده او طالبانو سره نږدې اړیکې درلودل. طاهر خان زیاتوي چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان د پوځ د لوی درستي سره هم وګوري او هم به یوه حکومتي انسټیټیوټ کې وینا وکړي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا